طلاقه شوي یو جنۍ چې پاتې کېږي چېرته د هغې کمره کې د پکې خرچه سیوا راځي. ډېر ښه بیا ووایه دا شعر یار. طلاقه شوي یو جنۍ چې پاتې کېږي چېرته هغې کمره کې د پکې خرچه سیوا هومره حقیقت دی یاره. چېرته چې بېروزګاره سړی وي او یا د چا خور په کور وي نو په هغه کور کې بلکل دا خبرې کېږي چې دا څیز ګران دی دا څیز ګران دی. ډېره ښکلې داسې لیکلی درمان دادا. نو بس نور ته پوه شه او ستا کار پوه شه. د خپلو تړمو اوښکو شمار مې چاته نه دی کړی. د خپلو تړمو اوښکو شمار مې چاته نه دی کړی. مینه مې کړې خو اظهار مې چاته نه دی کړی. د خپلو تړمو اوښکو شمار مې چاته نه دی کړی. مینه مې کړې ده مینه مې کړې خو اظهار مې چاته نه دی کړی. او تاسو یقین وکړئ چې ما سره چا بد کړي دي که دعا نه وي نو عذاب مې چاته نه دی کړی. چې اوس په وړو لاسونو سر کې لاره نه وباسي هغه هوښیاره شوه په غر کې لاره نه وباسي. او زما د سترګو نظر تت شو که تا حسن بیله اوس د شغلې د مخ څادر کې لاره نه وباسي. او چې د موسی غوندې کمال یې په امسا کې نه وي هر چاته خدای په سمندر کې لاره نه وباسي. او خدای په داسې ځای کې کور د اوسېدلو راکړي چې پردي خلک مې په ور کې لاره نه وباسي. هغه سړی د لارې سر ته رسېدلی نه شي چې په غوبل او په اشر کې لاره نه وباسي. شاهده زه د یار دروغو ته دروغ نه وایم ما له شکونه په باور کې لاره نه وباسي. لاره یې زمونږ په سینو لنډه جوړه کړې ده. لاره یې زمونږ په سینو لنډه جوړه کړې وه څه خلکو جنت ته سمه منډه جوړه کړې وه. او بیا مې ورله وروستو د رنګونو جامې جوړې کړې دا مې په کچه پنسل بربنډه جوړه کړې وه. ته به مې د لوڼو د پیغوره خلاصه کړې وې ځکه خدای مې ما به هوا شنډه جوړه کړې وه.